که د سردرې په لاره کې ناروغ در سره شي، تصور وکړئ نیمه شپه ده، په یو کورنۍ کې ناروغ پروت دی، حالات یې خرابېږي، کورنۍ یې موټر راوباسي او د روغتیایي مرکز پر لور حرکت کوي. خو یوه ستونزه شته، د روغتیایي مرکز تر رسیدو مخکې باید له داسې لارې تیر شي چې کلونه کېږي لا هم خامه ده. دا د پروان د سیاګرد ولسوالۍ د سردرې فندقستان لاره ده. دلته ستونزه یوازې دا نه ده چې سړک خامه دی، ستونزه دا ده چې د خلکو ژوند هر ورځ له همدې لارې تیریږي. سهار چې ماشومان ښوونځي ته وځي، د کتابونو ترڅنګ له ځان سره د دوړو، کندو او خرابې لارې سفر هم وړي. باران چې وشي همدا لاره په خټو بدله شي، موټرونه په سختۍ تیریږي او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. او چې ناروغ پیدا شي، د کورنۍ اندېښنه یوازې د ناروغۍ نه وي، دا ویره هم ورسره وي چې تر روغتیایي مرکز پورې به په دې لاره څومره وخت او ستونزه تیروي. بزګر خپل حاصل راټولوي، خو بازار ته یې رسول هم ورته یوه بله ستونزه وي. سپین ږیري او ښځې په سختۍ تګ راتګ کوي، ماشومان د دوړو په منځ کې ښوونځي ته ځي او خلک لا هم انتظار کوي. کلونه تیر شول، خو د دې لارې ستونزه لا هم پر ځای ده. موږ د سردرې له مشرانو یوه جدي ګیله لرو، دا خلک تر کومه انتظار وکړي. خلک د خپلو ستونزو د حل لپاره مشرانو ته ګوري او هیله لري چې د خپل ولس غږ به تر مسؤلو چارواکو ورسوي. زموږ غوښتنه د چا سپکاوی نه دی، دا د هغه خلکو غږ دی چې هر ورځ له همدې لارې تیریږي او د افغانستان له مسؤلو حکومتي چارواکو څخه په درناوي غوښتنه کوو د سردرې د خلکو دا ستونزه دې وویني او واوري او د دې سړک د رغولو لپاره عملي ګام پورته کړي، ځکه د دې لارې هره کنده یوازې یوه کنده نه ده، د یو ناروغ ځنډ دی، د یو ماشوم ستړیا ده، د یو بزګر ستونزه ده او د یو کورنۍ اندېښنه ده. د سردرې خلک له ډېرې مودې راهیسې انتظار کوي. دوی لویه غوښتنه نه لري، یوازې غواړي یوه ورځ داسې راشي چې له دې لارې په تېرېدو کې د موټر د خرابېدو، د ناروغ د ځنډېدو او د ماشوم د ستړي کېدو ویره نه وي. هیله ده دا انتظار نور اوږد نه شي، ځکه یوه جوړه شوې لاره یوازې د تګ راتګ ستونزه نه حلوي، د خلکو ژوند اسانه کوي، د هغوی هیلې پیاوړې کوي او د راتلونکي لپاره نوې دروازه پرانیزي. د افغانستان منظرې د ښکلا، کیسو او مثبتو نظرونو هنداره.